بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. په نن درس کې موږ او تاسې لی آوټ ټیب ته راځو. ګورئ ډیزاین ټیب پاتې دی، همداسې په انزرټ ټیب کې ځینې اپشنونه پاتې لکه هیډر فوټر شو، کمنټس شو، هایپر لینک، بوک مارک، کراس ریفرنس، مختلف څیزونه پاتې دي. تاسو به ورخطا کیږئ نه، زه دا ټول تاسو ته سټپ بای سټپ وایم، خو دلته اوس لومړی ضرور دا دی چې موږ او تاسې فرضاً لی آوټ ټیب ووایو. په دې کې خصوصا د بریکس برخه دا ډیره مهمه ده. د هغې څخه وروسته بیا ډیزاین ته راځو، ځکه په ډیزاین کې اکثره څیزونه لکه واټر مارک شو یا پیج کلر شو یا پیج بارډر شو، دا د بریکس سره چې دلته موږ تاسې وایو دې سره رابطه لري. انزرټ کې که موږ هیډر فوټر وایو په ښه شان کې وایو، نو مجبور یې موږ لومړی بریکس دې دپاره څنګه کړو، زده کړو. نو ما دا لازمه وبلله چې لومړی باید زه دغه لی آوټ ټیب زده کوونکو ته ټول ووایم، هغې څخه وروسته بیا انزرټ ته راځو، هیډر فوټر وایو، بیا به هغې نه وروسته ډیزاین ټیب کې موږ تاسې هم څنګه کوو، خبرې به کوو، کار به پکې کوو. لومړی راځو لی آوټ ته. دلته موږ لرو مارجنز. مارجنز ویل کیږي د زموږ د صفحې دغه څلور کونجه برابرولو ته. لکه د دې ساحې نه زه حق لرم چې دې ځای پورې لیکلو کوم، 1 انچ پورې فاصله زه لرم، ښي طرف نه او چپ طرف نه او همداسې لاندې یا د بټن طرف نه. دا په اوس په حقیقت کې نارمل مارجن انتخاب شوی دی، یعنی نارمل ډول د پاس طرف نه ګوره یو لیکلی ټاپ، لیفت، بټم، رایټ. که موږ نیرو انتخاب کو، تاسو وګورئ زموږ او ستاسې لیکل داسې نیم انچ فاصلې ته څنګه شو رانږدې شو، ښي طرف، چپ طرف او همداسې لاندې خو پوره لیکل نه دي شوي. که چیرې موږ لیکل دلته اضافه کړو، زه دې ساحې ته راشم، رینټ فرضاً 6 پاراګرافه لیکل کوو، پوره ونه رسېده مساوي رینټ 10 پاراګرافه لیکل کوو. تاسو ګورئ د لیکل بیخي نیم انچ ساحې ته دلته څنګه دي، رانږدې دي. وبښئ ډېر زیات ستونی مې خراب دی. پاس طرف نه که دلته لږ زره فاصله اضافه ده، هغه خپل د هیډر فوټر برخه کې اضافه شوې ده. نور مارجن چې دی ټول یو شی دی. بیرته موږ ورته راځو، مارجن انتخابو نارمل، دا زموږ نارمل مارجن دی. اورینټیشن زموږ او ستاسې دا صفحه اوس په ولاړ حالت کې ده، دې ته پورټریټ اورینټیشن ویل کیږي. او که لینډسکیپ یې کوو موږ او تاسې، دا د لینډسکیپ حالت دی. زموږ او ستاسې صفحه که داسې کوچنی کړم زه درته، دا لینډسکیپ حالت دی. او که زه راشم دلته پورټریټ یې کړم، دا پورټریټ حالت دی. سایز دې ځای نه موږ انتخابوو. ګورئ صفحې چې دي یا د لیکلو دپاره کوم کاغذ چې موجود دی، دا ملګرو په مختلف سایزونو کې موجود وي. اکثره A4 وي، A3 وي، A5 وي. نو کوم قسم صفحه چې موږ او تاسې لرو، مطلب ډاکومنټ یا د ورډ فایل چې په کوم قسم صفحه کې موږ او تاسې پرنټ کول غواړو، هماغه صفحه کاغذ باید موږ په پرنټر کې چې موجود وي. فرضاً په پرنټر کې زموږ A4 کاغذ دی، نو دلته باید په ورډ کې دغه ډاکومنټ یا فایل هم موږ او تاسې په A4 سایز کې څنګه کو، ډیزاین کو. نو دې ځینې سایزونه موږ او تاسې څنګه کوو، انتخابولی شو. فرضاً لیګل دی یا سټیټمنټ دی، لیټر سایز دی، ایگزیکټیو سایز دی، A3 نوم یې د A4 څخه کوچنی دی خو سایز د A4 څخه غټ وي. همداسې A5 نوم یې د A4 څخه غټ دی خو سایز A4 څخه کوچنی دی. په دې شکل موږ تاسې خپل صفحه څنګه کولی شو، سایز انتخابولی شو. که زه A3 کړمه، تاسو وګورئ د A3 سایز غټ دی، د A3 سایز غټ دی. وګوره که زه بیرته راشم سایز ته A4 یې کړمه، کوچنی شو سایز یې. دلته بل موږ لرو کالمز. ګورئ ځکه د خپل لیکل داسې غټ کم او بیا راشم کالمز ته، 1 کالم. اوس یعنې زموږ ټول لیکل په یو کالم کې دي. که زه دلته دا 2 کالمز کړمه، ګورئ زموږ لیکل 2 کالمو ته څنګه شول، ترتیب شول. دا کالمونه یا مکمله ډیټا زه خپل انتخابوم، کنټرول A هوم ته راځم، دې ځای نه جسټیفای کوو چې ټول اړخونه تنظیم شي. دا اوس په 2 کالمونو کې زما ډیټا څنګه شوله، تنظیم شوله. اکثره وخت موږ او تاسې د مجلې به مو لیدلې وي
یا به اخبارونو کې تاسو کالمونه لیدلی وي هغه کالمونه په دې ډول باندې څنګه کوي ترتیب کوي. بیرته لی آوټ ته راځو کالمز ته. دلته موږ 3 کالمز ورته انتخابو. زموږ لیکنه په 3 کالمو کې څنګه شو ترتیب شو ټیبل هم څنګه که برابرې که. دلته راځو لیفت سمانا چپ طرف کالم غټ دی ښی طرف کوچنی دی. دلته خو اوس موږ نور لیکل نه لرو که فرضاً زه دلته راشم رینټ یو 10 پاراګراف انزرټ کم تاسو وګورئ لاندې صفحه هم غټه جوړه شوله. دلته هم لیفت کالم چې دی دا د غټ دی ښی طرف کوچنی دی. که موږ راشو ورته رایټ کو نو ښی طرف کالم به غټ شي چپ طرف به څنګه شي کوچنی به شي. ګورئ ځکه دا درس ما وویل کالم کې بیرته بیا زموږ لږ خبرې شته دي کله چې موږ تاسې بریک ووایو خصوصا سیکشن بریک باندې موږ تاسې ځان پوه کړو. بیا دلته یو ځینې خبرې نورې هم شته. لاین نمبر هم د بریک سره اړه لري. همداسې مخکې ما وویل انزرټ کې هیډر فوټر هم د بریک سره اړه لري. ډیزاین کې زموږ خصوصا واټر مارک یا پیج بارډر کې هم بریکس باندې څنګه کوو خبرې کوو. نو دلته راځو مور کالمز د سیټینګ ته راځو 1 2 3 4 رایټ دا خو ټول دې ځای کې موجود دي چې موږ تاسې دا انتخابوو.